منو مسلمانانو رونو زنن تاسو ته د یاباسطو وظیفه در کومه د ډیره طاقتوره وظیفه ده. په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ او صحیح طریقې سره شروع کړئ. ان شاء الله الله جل شانه بساسو ټول مشکلات ختم کړي او الله جل شانه بساسو ټول جایز حاجتونه دا پوره کړي. نو زمونږ دا بیان تر اخره پورې واورئ. قاسم پښتو وظیفه چینل دا مونږ تاسو لپاره کولاو کړی دی، نو دا چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله هر ورځ مونږ تاسو لپاره وظایف دا ریکارډ کوو او اپلوډ کوو. ماښام مونږ وظایف اپلوډ کوو هر ورځ. نو ویډیو چې څومره لایک کولی شئ لایک کړئ، کمنټ وکړئ او دا وظیفه خپل نور ورونو بایګانو سره شیر کړئ چې د هغوی هم پیدا وشي. نو راځو وظیفې طرف ته. دا به مونږ څه ټایم کوو او څومره تعداد به کوو. د ټولو نه مخکې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ووایئ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمندو اورونو د وظیفې سربا تاسو 15 وخت مونږ کوي جی 15 وخت مونږ بکوي چې کله تاسو 15 وخت مونږ پابندای سره کوو نو تاسو وظایف دا بکار کوي. او عزتمند اورونو دا بیان تر اخره پورې ووره ان شاء الله چې تاسو وظایف به بیا کار کوي. او عزتمند اورونو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې تاسو څومره زیات درود شریف ویلی شئ په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ډیر وایي. 1000 مرتبه درود شریف د ورځې کم از کم وایي. دا لنډ درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم. نو په دنیا کې به هم خوشاله او په آخرت کې هم. راځو وظیفې طرف ته. په اودس کې به دا وظیفه کوي یا باسطو یا خو تاسو دا وظیفه د تهجد مال کوي 2 رکعات 4 رکعات یا 12 رکعات پورې یو مسلمان دا چې د تهجد کولی شي یا د سحر د مونځ نه پس کوي د ماسوتن مونځ نه پس هر ټیم جی کولی شي. نو په تحیات باندې بکینې د مونځ نه پس یو لس پیری بتاسو د مونځ درود شریف وایي 100 پیری یو لس پیری بتاسو د مونځ درود شریف وایي. بیا بتاسو یا باسطو 313 مرتبه به وایي. څومره 313 342 پیری بتاسو یا باسطو وایي. په اخر کې بیا بتاسو یو لس پیری د مونږ درود شریف وایي. نو دې سر بساسو وظیفه دا به پوره شي. استاد به وایي چې دا به مونږ څومره ټایم کو څومره وخت به کو تر هغه وخت پورې به کوي چې تر څو پورې ساسو حاجات دا پوره شوي نه دي، اساس مشکلات ختم شوي نه دي. بیا به دوا وغواړي، د دوا نه مخکې به درود شریف ووایي. بیا به د خپلو حاجتونو لپاره مشکلاتو لپاره به د الله جل شانه نه ډیر په اجازه سره دوا به وغواړي. عزتمند اورونو په اخره کې بیا به تاسو د مونځ درود شریف ووایي. نو عزتمند اورونو د کومې دوا نه چې مخکې او وروسته درود شریف وویل شي هغه دوا د الله جل شانه نه رد کوي.